اختر د لمانځه نیت او طریقه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآية. د اختر د لمانځه نیت چې کله څوک عیدګاه ته روان شي د اختر د لمانځه لپاره او هغلته په زړه کې ووایي چې زه د لوی اختر لمونځ کوم په امام پسې، همدغه نیت هم کافي ده. خو که څوک وایي چې په ژبه باندې نیت وکي نو دا هم صحیح ده چې نیت به داسې کوي: 2 رکعته واجب لمونځ کوم د لوی اختر سره له واړه تکبیرو اقتدا مې وکړه په دې حضر امام پسې الله اکبر. د لمانځه طریقه چې کله امام د 2 رکعتو نیت وکړي نو مقتدیان به هم د 2 رکعتو نیت وکړي، نو امام به د شروع تکبیر وکړي، مقتدیان به هم تکبیر ووایي. چې کله امام او مقتدیانو تکبیر وویلې له هغې وروسته به امام او مقتدي سبحانه تر اخره پورې ووایي. چې کله امام سبحانه خلاصه کړه له هغې وروسته امام 3 ځلې لاسونه غوږو ته پورته کوي، مقتدیان به هم 3 ځلې لاسونه پورته کوي. خو چې کله لاسونه پورته کوي او بیرته لاسونه به تړي نه بلکې لاسونه به ځوړند نیسي. چې کله 3 تکبیرونه خلاص ول له هغې وروسته امام به الحمدلله او قرأت لولي. نو چې کله قرأت او الحمدلله یې ولوستله رکوع او سجدې نه بعد به بیا 2 رکعت ته پورته کیږي. چې کله امام 2 رکعت ته پورته شو نو الحمدلله او قرأت یې ولوست، له هغې وروسته امام بیا 3 تکبیره وایي. په دې 3 تکبیرونو کې به لاسونه هم پورته کوي او مقتدیان به هم تکبیرونه وایي او لاسونه به غوږو ته پورته کوي. نو چې کله لاسونه پورته کوي بیرته چې کله کوزوي نو لاسونه به ځوړند نیسي. چې دې 6 تکبیرو ته تکبیري زوائد وایي چې دا د اختر په لمانځه کې واجب دی. چې کله 3 تکبیرونه یې وویلې 4م تکبیر باندې به رکوع ته لاړ شي. نو چې کله لمونځ خلاص شو له هغې وروسته به امام خطبه ووایي. خطبه ویل سنت ده خو اوریدل یې واجب دي. نو دا مسئله د هندیه جلد اول صفحه نمبر 166. که له چا څخه تکبیري زوائد او یا 1 رکعت تیر شي څه به کوي؟ او د اختر د لمانځه نور مسائل په راتلونکي ویډیو کې واورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته یې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.